الله الرحمن الرحیم. دا یو بله مسله ده د روژې باره کې چې اکثر ملګري دا تپوس کوي چې موږ اودس وکړو نو د هغې نه وروستو په مخه باندې بیا د لاړې توکو لکه زموږ شکي چې دا اوبه زموږ تېرې نه شي. نو چې یو پیر دوه سړی دغه لاړې توکي او خوله هغه د دغه اوبو نه فارغه شي، د دې نه اخوا بیا شک کول نه دي پکار. بیا که لاړې تېرېږي په دې باندې روژه نه ماتېږي. بله خبره یو دی په روژه کې هیر، موږ چې وایو په هیره روژه نه ماتېږي. بل دی خطایي، نو په خطا باندې روژه ماتېږي. هیر دی ته وایي، نسیان دی ته وایي چې لکه ته کم کار کې دا راته یادي ښه قصدن آمدن کې لکه اوبس کې، دا اوبس کل په خپله اراده کې، خو روژه د نه هیره ده، نو په دې باندې روژه نه ماتېږي. او خطا دی ته وایي چې مثال ته اودس کې خولې ته اوبه اچې او په دې خولې اوبو اچولو کې ته خطا شي او کړپ شي او ډایرکټ دې اوبو هغه تېرې شي، دې ته خطا وایي. نو په خطا باندې روژه ماتېږي. اگر که ته پې ګناهګار نه یې خو یوه روژه به بیا قضا نه سي. نو په نسیان کې او په خطا کې، یعنې په هیر او په غلطېدو کې دا فرق دی چې په نسیان کې د سړي دا کم کار چې کوي دا خو په خپله اراده کوي خو روژه ته هیروي، او په خطا کې ورته روژه یاده ده خو په دې عمل کې خطا شي، په دې فعل کې خطا شي، خولې ته اوبه اچوي او هغه ډایرکټ دننه تېرې شي، نو په دې باندې روژه هغه ماتېږي په خطایۍ باندې، او یوه روژه به بیا قضا نیسي.